د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره کړی. آخري دته یو سودا پیدا شو په زړه کې چې دا ځنکدن څنګه شی دی. اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته، یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدني او ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه. د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی. امړی ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو. هغه صاحبہ سلور زره کال می وشو چې مړی، او په سلور زره کال کې د ځنکدن تریخواله ملا د مړی نه ښکته شوی. په دغه وخت کې چې زما علق ته کم تریخواله رسېدلی و ملا د مړی نه ښکته شوی. نو دا چونکه ډېر لوی تکلیف دی وخت دی، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. د مرګ د سختونه خدای ما ته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا ځنکدن به چې سختو نو زما به خوښ نو، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنکدن سخت لیدلی دی نو هغې نه وروسته مې بیا په چا انکار ونه کړ. داسې سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاڼه و، او دا رنگ مبارکی داسې سورو چې تا به ویل اوس به د مخ نه وینې راوځي. علما لیکي چې دغه وخت کې تپوس وشو دی. اسرائیل نے تپوس کو چې دین هم زیات څه تکلیف شته. هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسه تکلیف پتائی ہے. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده، خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي. نو عرض داو چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت، ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودایي. که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی، او که دغه وخت کې د ایمان بیلودو نو عمر له تباه شو. یو بزرگ وفات کېده، ډېر علما ورته ناستو، بزرگان ورته ناستو. علما وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
دا بزرگ وی چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم. اسمره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم، خدای تباه شو کړ، دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو، طبیعت ټیک شو. ا بزرگان ورته وی چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد الله اله الا الله وی او تاوی چې لا. ا بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه ما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخ او بدر نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص ورانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلاو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شو چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختای وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخود سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه، اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای، خدای دا خو د برداشت نه بار سختی ده، دا خو د انسان د وس شی نه ده. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس میں د دوزخ کا تو شوق ده چې جهنم وګورما، نستا یو عظیم یرب میں پڑھ کے پیداشی نستا عبادت بنور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوتلو، جهنمی چې ولید او دی ورننه و دا سه ملائکی پکې ولیدي چې دا غي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وتی. تاسو وکړو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دی، دا ملائکی دی چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمونه د اور لمبه دی د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی. قران کې راضی کړه چې خدت ته ټوپونه وها غاوره پڅشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سندع الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي به دې ته سوک
تابت اخلاصی څوک. اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملایکې چې د چا د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي او راغوښتم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګوډ غوندې سپی چې در باندې لاس کیدي نو ځان نشي خلاصولی تاڼې ته دې بوځي او بیا د تاڼېدار تیسمارخاني چې وګورئ نو څه تیاره در باندې راغلي او ټیزونه اچي او د خدای ملایکې چې زبانیه وګورئ چې د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي الله دې امان راکړي چې هلته بس ابل ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دی زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره وي نو داسې اسمان ته ګوري. نو بله ورځ راغی پولیس نیولی نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چې راغی نو دا سره داسې ځوړند غوندې خیره قصه مې صحیح چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاونده د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې به ګرځېدو څنګه اوس یو څو لختې په تاڼه کې د پولیس خوړلي دي اوس څنګه روان دي نو هسې دې پورې درته وایم چې یوسف علیه السلام ځان سره یو سړی مقرر کړی دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به آواز وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کېږما د بادشاہانو بادشاہ بل دی ته څه شې ته یې څه د بادشاہانو بل بادشاہ بل طرف نه به آواز وشو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې آواز دی چې ملایکې به آواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر راوچت کړي چې زم بادشاہ یم لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو آواز بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی او نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان را عزیزانو دې ته سوچ کوو ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونه هم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولیش ارڅ کولیش زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تله او نوکرو ور سره چیلای به ولا ساتل منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړو ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی کړ چې چیلای را پټی کړي نو کوچا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سراو او په دولاسي د دې اورت را پرې خو روز استا ویل داسې داسې کړي په دا ډېر المنزو
په بارانه بدیم کاوه، په وچه بدیم کاوه، په لمده بدیم کاوه. کور دی وران شنو ایله بیله چیلای دی را پټې کېدم. تا خو ډېر منځونه کوله. نو عرض مې داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی. امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو. امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو، دا منځونه به پکار راځي، دا نیکی به پکار راځي. نن د عظیم قهر دی د ملک، که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال، لور واده دی روټای به کلب کې ورکوي، کلب کې لکه ته څه ګورای، ته ګورای چې کلب کې روټای ورکوي. کلبونه خو د ګورګانو ځای، روټای به انټرکان کې ورکوي. خزی دی او نر دی او نرغه دی چې دڼدڼه امزان سره راوسته، ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لځي خو به خزم بوز. هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوتو ته پکې نه وي، ما خزه نشو بوتله ځان سره. اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه. د انټرکان قانون دی چې دڼدڼای به بوزي نو ته بالا ورځي. کارډونو ته وګوره، کارډونو ته وګوره د دوی د دیوتونو، یو کارډ د 100 روپۍ، بیا د خزه او د سړی لاس په میلاو شوی، بیا په د سړی نامه لیکلی، لاندې د بیگم نامه لیکلی، پلانې او بیگم پلانې. یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي. ته خدایم په شرمونو شرم. ملک شو دا هغه پښتانه دي. خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني، امرګرو ته ما پښتانه وګورئ چې رواني. پښتانه شته خټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او لارې ته دی وخېږي ها کو لا لا لا، دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي. نن په اخبار کې وګورئ د وزیرانو ته خلق ناست، نو مال دا قوم دی چې جاړي چاله حکومت دا ګران که دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیجو ته ګډ شوي، 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنیجو وزیر اعظم ته ګډېده. وزیر ورشي پټکیا ور په سر کی، سوکوله ټوپای ور په سر کی، ډمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کوړای ډمې ته غاړه کې واچي. دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه وباسي. دا نوغه ویلا بارانونه دي، بارانونه ځکه د توربېلې د بند تماشا کوه چې کله به در باندې راشلېږي. بند در باندې راوشلې ده او د طوفاني نو غوندې ښځې د سړو نه وړاندې اغېشتې، سړی د ښځو نه وړاندې. هغه قهر انتظار کوئ، دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کم عذاب ته ساتلی دی. کابل غوندې ښار کې اور بلیدی شي او لکونه خلق پکې کباب کېدی شي، نو پاکستان کې نشي کېدی. پاکستان کم مور راوړی دی، او د پاکستان هغه حکومت وګوره، د پاکستان هغه فوج وګوره، فوجیان هم په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو. جنگ خو اوګه ساروی ښه کولی شي چې تر سپېږمو موړ شي، بیا جنگ کولی شي. د فوج بیړه تباه ده، خدای دې جنگ نه راولي، ته به د دوی تماشې وکړې. بیا
مارشل لا په کیسونو کې دوی چې کومې مزې وکړي ټول ملک فوج ته الاټ دی. اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغلی دا نورو ګورئ هغه قوم به پروري او قوم پرورای پکې شروع دي چې پناه په خدای. ته ماته ووایه چې یو هلک 12 پاسي 12 او هغه 16 او 17 ګریډ او 18 ګریډ کې لګي او یو هلک ډبل ایم اے کړی او هغه ته کلرکي نه ملاوي. د وزیر خپل 12 پاس 17 ګریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم اے هغه ته کلرکي نه ملاويږي. دا څه ملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی؟ دا خو قوم وې نو تپوس به کړي وې کنه قوم وې دا قوم دی. چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپي دا د روټۍ سپي دا د شنو چایو سپي دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپي دا د سود د زکات مردار خواره سپي. دا خلق دی. ډېر شکر دی رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله. خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبي منډیو زخم سټي د بيزو پشانو جوړي دا قوم د دې قابل تا پتا سو ټول عذابونه دي. پولیس نه تاسو ولې جاړه عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي. دا ډټسنو والا جاړ یا پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلما سورلې میوړې رانه ویني چې مونږ پکې گشت کومال ډېرې خکړي سم کار ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په سو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دارش کو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکار 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارش کو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دے پرشکو نازل دے عذاب دے پټټسنو نازل دے عذاب دے پسوزکو نازل دے عذاب دے پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دے او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالی خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے راکې شل راکړه یا مجسټریټ دی راشي ما دی چالان کی کنه ولی خو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي. دا قوم خدای پیژندل دین نه لري دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړا وشو مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو څوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازله چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه سبب څوک راغلي جمعه خود خدای تانه ده څوک رالو جمعه ته چې جمعه کې راپورټ وکم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډي وي
چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون دې پرېخه ده نو خدای به دې نور تباہ کوي، نور بغیر کی، نور به ذلیل کیږي، نور به رسوا کی. نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي. راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا. مرگ میں مولیدو، جہنم میں مولیدو. انو د جہنم دسی اور دے کدا اغا اور یو سپن کے دی دنیا تراشی نو دا ټوله دنیا بس کروٹش، ټوله دنیا بس کروٹش. بیا پا دی جہنم کے طبقات تھی، درجات تھی. اسفل السافلین آلان دی تاخچے دا جہنم توائی. علماء وائی چھے یو پیسہ پردے چا پا دنیا کے پا ظلم اخوڑا یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله ورله دی به منډه کي چې کور نه پیسې راواله هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې تل ته لاړه شي دی به بیا ورټوپ کي بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسه. نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ پردي حقونه غلې ډاکې پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمون کار. نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه ولې زکا چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه نه یریږي. کوم حکومت پړ کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره نه. عمر فاروق د خدای نه یریده نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي دا وخت امیر المؤمنین چرته دی اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې لوري ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه امیر المؤمنین به اوده پروتي خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی د هغې خدای خو راته ګوري. نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروتي او په کوڅو کې تینا او په کورونو کې ته ښځې م یریږي. نن تاسو نه ښځې یریږي ښځې خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې کوي او بیا د دې شیخانو ښځې کېنه وایي ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه زه ګیره دې په جومات کې خوځوه تاسو خیال راغی نن موږ نه ښځې نه یریږي ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدې نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا
الکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم اوس دې برمه کوم نو د ځان نه مخکې دوڼدوڼی روانه فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی ښځه ولې راولي راشئ که نه چې نن درته ښځې وښیم د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منس پاڼې وګورئ دا نن پکې دې ته څه وایي دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه مال که ته ناپوهه غوندې مغزین نننی مغزین وګورئ سړي او ښځې پکې وګورئ نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده په شرمونو شرمېدلی دی بې حیا او بې شرمه ملک دی مونږ هم پکې شرمېدلي تاسو خیال راغی مونږ پکې شرمېدلي انجام به څه نتیجه به څه آخرت بم څنګه دا سوچو نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کئی چې یا الله اوس جنت راته وخایا دا بیان با بلی جمعه تشی واخر دعوانا ان الحمدللہ دا مغا آیت کریمه ده چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی کی بند کا بیان 13 جمعه باندې س حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو یو حصہ دا پاتې وا چې ادریس علیہ الصلوۃ والسلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم او کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید جهنم ما ولیدو نو الله استاد قهر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی زکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا ہے بے پروا دا معنا دا چې ټول دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې د هغه دادې چې دې به د چا پروا نه لري دنیا به ټول دته محتاج ای او دے واحد ذات دے چے دے بچاتا محتاج نہ کتا سو خیالو کئی اللہ
تا علماء قدیم وای. قدیم په علمی دنیا کې تعریف داده چې قدیم څه ته وای؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وای چې داغه ابتدا هم نه او انتها هم نه. بلکہ تاسو خیالو کئی علماء وائی چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ور سره څوک نشته. نو غي وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړی. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه او پاتې بلکې وران شوی به. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي، دا سپوږمۍ به ماته شوی وي، دا نور به مات شوی وي. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور وراني. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نہ مردار خر جوڑ دے، سو کے خپرا کاگی، سو کے لکیرا کاگی، سو کے غوگرا کاگی. پاکستان دس شے دے لکه په پټی کې چې خر مرداري او دادا سپی په اخته او بیا دغه سپوته چې ورنږدې کیږي خدای دې دا هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اخته او خلای پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتای تام ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپی پی اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنګ کې دي، څوک په بل رنګ کې دي، څوک په بل رنګ. نو قرآن کریم دا غي جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې نو لفسدتا، دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بل خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول، یو شپېته، یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو. په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او شپېته ختمونه به ځان لګو. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. 40 کال.
نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناستی خدا که سلوه خورزم د ماسختن په اودس د سار منځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب قتل سي کمولال ورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی الکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده پرون مې ولیده ورته خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاندي دا نه کوي چې یو خښ راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوالو شي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې ته غریب سړی دله نه چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سوویستو د جمعات په صحن کې به کېناستو یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې به کېناستو نو طالبان ورته صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی له ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی طلب نوی شگفت بازار د عمر نہ بجوڑ وی ہمیشہ گلزار د عمر رنگا رنگ میں وی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیمہ د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګورې ډېری د اخبارونو به قرآن او حدیث کتو والا خو امام ابو حنیفه و نن مونږ سهار چې راپاسو لکه د ټپوس بچی د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کی لندن
لندن کې څو مارګریټ ټیچر سره نکاح وکړو که الزابتی په نکاح کړه څه خلاړو خوراک سکاک بو کی او راځي دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دي او شپېته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دي او سل پکې په هسپتالونو کې پراته آسمانی طوفان کرا نن ستا ملک د ځمکې د قهر په لپیټ کې دی او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بیا خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم خلاص شو خلک په کوم ښا اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا صاحب بم خلاص ښا کم څه مونږ په دې درکیو چې اسقاط ماتي چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګورئ کدا عذاب ستاسو کورونو ته درننه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد لري مونږ ملک دا شی ښا یو حکیم له یو سړی پلار راوستو پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو هو پوهېږئ خېټه خرابه حکیم ولد جمال کوټې جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سلشپک شلې دسته چې لاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب اپلار خو می دستونه نه ودرېږي ویل خیر دی بچیه چې دا فاسده ماده تیوزي پرېږده چې جاري وي یو ګنټه دوه پس والا بیا راغی وی جی خو کټ کې پرېوته او سترګې کویو کې وغورځېد او دستونه اوس خو د ناستې هم پاتې نه شو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیخ تیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساتې ووته ویل سا وتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نه شوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نه هغه شی هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړئ دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والا م ولې ونه نیوه دا م ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دا م ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو ویني سي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمارې زامن دا خوشامندګر دا تالی سټ
تاسو به نور ذلیلیږئ. نور د خان د زوی واده دی، ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې؟ ستا څه کار دی؟ دا خانان، نوابان، جایگیردار چې په پاکستان کې وي او تاسو ته خاوره زوکتا کمړم نو راشي په قبر می متیازه راشي. دې درې قسمه خلق د لاسه دا ملک تباه او نور به تباه کی. د دې د پاره قانون نشتا. دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی. خان او نواب او رئیس د پاره هیڅ قانون نشته. د نواب په واده کې په پیټو شراب څکلی کیږي، هغه د پاره هیڅ قانون نشته. په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي، هغه د پاره هیڅ قانون نشته. قانون هر چا د پاره مساوي پکار. دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګه چې چرته ګوټو بني. قانون دې ته وایي حضرت عباس راغی او د قاضي په مخ کې دعوا وکړه. دا تاسو تجربه وکړئ. دعوا یې په چا وکړه؟ په امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دعوا یې وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده. پرناله پیژنئ؟ دا د کوټې اوبه چې پکې بار غرزي. مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه. فوراً. تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کوم ځای مزه د پاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا ده، مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي. که تاغه تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ کې مرګ لو درته به وي و د خرې زویه په خان راپورټ کې په خان نو صاحبه د والو نه به دې منډې تیزې وي. او که خان راغی او په تا یې راپورټ وکړ نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي. پاکستان کې انصافونه چرته پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف وای. نن ستا د میلونو اوړه دا د اوړو میلونه چې دي د دې اوړو د میلونو اوړه د پاکستان بنگلو ته سپیشل بوره په میاش کې 2 ځي او د هغه میلونو هغه اوړه چې سړی روټۍ پکې اوړه کړی وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بوره په ما خرڅي. دا اورېدو درته نه وایم. دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زه ورته چشمدید ثابته کړم. نو ستا بنگلې لا چانکړی وړه کینی ورکې دې میلونو والا ولا قرآن دا سمره میلونه چې ستا په دې پیښور کې دي د وړو
مالکان رونی سی او د دې الماره صورت برات ورته راوباسه چې په میاشت کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمیږي. هغه وټ کټ بیا د غریب نه وځي، هغه له سپیشل بوره او مالا د بورې بوره. دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی، د میلیونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موړه را لېږي چې په غریب خرڅېږي او بنگلې لکه مې بوری لېږي چې خانانی خوري. دا ستا د ملک انصاف. دا هغه د ضیاءالحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وی اسلام اسلام. دا نن دې مولیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چرته، شریعت دې په ملک خوب هم مه ګوره، خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلاو شي. ستا د ملک دا انصاف دی چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته، اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي. نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټۍ. د دې کمیټۍ میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټۍ میر تا امریکې ته څله لیږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څله دي، د په امریکا کې څه زده کړه او مونږ له یې راوړه. قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ، تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک کې، تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک کې اوبه مفت نشي څکلی، اوبه چې خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي، هغه هم څه ملک. په یو ملک ستا د ذات جوړ کړی کور، یو کور